أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بكر دا أبي بكر څخه روایت دی چې دا فقيه یو عالم فقيه دی فی من فاغه چا کې قیل چې وویل چې له ده کم صلیتم تی څو لمونځ کړی دی سړی پر لمانځه ولاړ دی بل چا ورته ویل چې تی څو رکعات لمونځ کړی دی فاشار المصلي اشاره ورکړه لمانځه والا بیدي په لاس سره الی انهم صلوا رکعتین چې یعنې موږ څلور رکعات لمونځ کړی دی یا مې دوه رکعات لمونځ کړی دی دا د ورته ویل لا تفسدو نه فاسدېږي په دې باندې د دوی لمونځ و ان كتب کچیر نوشته یو چا وکل مانځه والا ما تستبین هغه چې ښکاره کیږي حروفه حروف دغه حروف یې معلومېدل ان کان کچیر اقل کم من ثلاث کلمات در درو کلمو لا تفسدو نه فاسدېږي کچیر د په لمانځه ولاړ دی نوشته یې وکړه نو دونه که نوشته که کچیر در درو کلمو کم ولو نو لمونځ په دې باندې نه فاسدېږي و ان زاد کچیر زیات وعلى ذلك پر دې باندې تفسدو فاسدېږي په دې باندې لمونځ که در دې درې کلمې زیات ولو بیا په دې باندې لمونځ فاسدېږي وفي الملتقات په ملتقات کې وایي ولو قال کچیر المسول المانځه والا مثل په مثل ما دا قال المؤذن اذان والا چې کوم الفاظ وایي هغه لفظونه المانځه والا وویل تفسدو فاسدېږي صلات المنځ ده په لمانځه کې هغه لفظونه وویل چې اذان والا وایي الله اکبر یا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دغه شان وویل په دې باندې لمونځ فاسدېږي وفي خاقانیه په خاقانیه کې وایي ان اذن کچیر اذان یرید اذان وکي یرید اراده و به په دې سره الاذان د اذان په لمانځه کې دا وویل د الفاظ کچیر د اذان اراده و په دې باندې تفسدو فاسدېږي دا فکر و چې د الفاظ د اذان دا وایم نو بس په دې باندې لمونځ د میانه ځي وقال ویل ابو یوسف رحمت الله لا تفسدو نه فاسدېږي ما در هغه وخت لم یقل حي على الصلاه حي على الصلاه چې نو وایي کچیر حي على الصلاه وایي بیا په دې باندې لمونځ فاسدېږي که نور دا نور وویل دی وایي په دې باندې لمونځ نه فاسدېږي ولو سمع که واورد اسم الله د الله تعالی نوم یې واورد فقال ویل جل جلاله یو چا ویل الله د دلته د پلمانځي کې ویل جل جلاله نو په دې باندې او سمع یا واورد اسم النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم یې واورد فقال صلی الله علیه وسلم دا وایي ان ارادک اراده و اجابته د جواب د دې تفسدو فاسدېږي لمونځ د دې که چیرې اراده د جواب وله نو لمونځ به فاسدېږي و لم یرید که اراده نه و جواب د جواب لا تفسدو نه فاسدېږي په دې باندې لمونځ ولو انشأ که چیرې یو چا جوړ کړي شعرا یو شعر په لمانځه کې ولاړ دی شعر یې جوړ کړي او خطبه یا خطبه سره جوړه کړه ولم یتکلم بلسانه په خوله باندې څه نه دي ویلي خو په زړه کې دا سره جوړ کړل لا تفسدو نه فاسدېږي په دې باندې وقد اساء ګناهګار کېږي په دې باندې خو لمونځ یې د میانه نه پځي ولو رد که چیرې رد کړي السلام وسلام بیدي په لاس سره او برأسیا په سر سره یو چا سلام ورته د لاس ورته دی کې سر ورته وښوراوي په دې باندې او طلب یا طلب وکړي منه د داسې شی د یو شي طلب یې وکړي او ما د اشاره ورته وکړي برأسي په سر سره هغه شی غوړتې ور پلانې شی سته د سر ورته دی کشمانه و لا تفسدو نه فاسدېږي په دې باندې ولو قال کول اللهم اکرمني دا تورې و یا الله ماته عزت راکه او قال یې انعم علی یا الله ماته نعمتونه راکه او اصلح امری یا خدای زما دا کار راوکه وقال اللهم ارزقني خدای ماته رزق پر رزق راکه العافیت روغوالی روغ صحت پر رزق راکه دا پر مانځ کول او قال ول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات دا الفاظ وول لا تفسدوا نه فاسدېږي په دې باندې لمونځ ولو قال کول اللهم اغفر لي اخي خدای زما ورور ته بخښه وکه دا ول ففيه په دې کې اختلاف تر المتاخرین د متاخرین علماو په دې کې اختلاف کړی دي څوک یې فاسدېږي څوک یې نه فاسدېږي ولو قال کول اللهم اغفر لي عمي زما اکاته یا زما خالته یا زما ماماته او الخالی یا مامات دې ته خدای بخښه وکړه زما اکا یا زما مامات خدای بخښه وکړه تفسدو فاسدېږي ولو قال کول اللهم ارزقني رویتو که خدای ستا دیدار مې نصیب که ستا دیدار پر رزق راکه او جنتو که خدای ستا جنت راکه او حج بیتو که یا الله ستا د کعبې حج مې راکه دا یې وویل لا تفسدو نه فاسدېږي ولو قال کول اللهم ارزقني دابتن خدایا پلانې رقم دابه یا پلانې موټر راکه او کرمن یا انګور راکه او زوجتن یا پلانې ښځه ماته په نصیب راکه خدایا هغه راکه دا په لمانځه کول او نحو ذلك د دې الفاظ په مثل نور الفاظ ول او قال یا ول اللهم اقضي ديني خدای زما پورونه ادا کړه د قرضونه چې را باندې دي دا ادا کړه تفسدو په دې ګورد باندې فاسدېږي ولو نظر کې وکتل الی کتابي و کتاب ته نوشته ته وکتل و فهم من ما فيه هغه شان چې هغه کې نوشته دی الته نوشته دی هغه و فهم ول هغه در نظر وېسته ان نظر کې وکتل غیر مستفهم فکر د دې نه ول چې زدا فهموم لا تفسدون فاسدېږي ګوره که د لاسي ورته وکتل چې ته دا چیش نوشته دي
نو وی فهمول لمونځ د میانده ولاړی او که پام نه و دغه فکر یې نه و دغه سترګې پر ولګېدې په لمانځه باندې ولاړ دی دغه یې ورته وکتل نو په دې باندې بیا لمونځ بالاجماع د ټولو په اجماع سره نه فاسدېږي. وایي نظر که وکتل مستفهمان د په دې نیت باندې چې دی پوه سي چې دا څه شي دي ذکر شوي دي په الملتقط په ملتقط کې تفسدو وایي فاسدېږي. که چیرې دا فکر وشته دا څه شي نه وشته بس په دې باندې لمونځ فاسدېږي. وذکر فی الاجناس په اجناس کې ذکر شوي دي لا تفسدو نه فاسدېږي. عند ابي یوسف رحمت الله په نزد امام یوسف صوابي په دې سره اخذ مشایخنا یعنی زموږ علما هم په دې باندې اخذل کړي دي. وان قرأ کوي من المصحف د قرآن سره وینا وکړ تلاوت کی یعنی قرات وای په منځ د قرآن سره وای او المحراب یا د محراب سره وای پر محراب باندې آیاتونه نوشته دي دا وویل تفسد فاسدیږي په دې باندې عند ابي حنیفه ته په نزد امام صاحب وای و که د قرآن مجید سره وای او که د محراب سره وای نو په دغه باندې لمونځ فاسد دي خلاف لهما یاران وای یا په دې باندې لمونځ نه فاسدیږي. ولو اخذ کراواس حجرا دبر پرما وشت به په دې سره طائرا مرغی دبر راواس مرغی په وشت تفسد فاسدیږي عند معه کچیر د سره وحجر دبر پرما وشت به په دې سره لا تفسدون فاسدیږي. که دبر د مزک سره واغست مرغی په وشت لمونځ لاړې د میان او که دبر سره و دغه د ډبره ورو غورځول لمونځ نه دی کړلی. وقد اساء په دې کار باندې ګناهګار دی چې لمونځ د میانه نه دی کړلی لمونځ فاسد سوی نه دی په ګناهګار دی. وقال فی الاجناس په اجناس کې وایي ان رما که وویشتل باطرافي په سرو سره اصابع د ګوتو واحدا یو یعنی د ګوتو په سر باندې داسې ویشتل وکړه لا تفسدون فاسدیږي. ولو حق که چیرې وګروي جسد و بدن مرتن او مرتین دا ځان یې ګروي یو وار دوه واره داسې لا تفسدو په دې باندې نه فاسدیږي. یو وار یې ځان وګروي دوه واره په دې نه فاسدیږي. ولکن یکره مکروه دی دا کار دا ګرول د بدن چې دی د لمونځ مکروه کوي. وکذا دغه رقم اذا فعل کچیر دا کار وکړي میرانن وار وار غیر متوالیات په لپسې نه ولو ولو فعل کچیر دا کار وکړي مرارا وار وار متوالیات په لپسې وکړي تفسدو فاسدیږي. یو وار د لاس وار وي بیا بل په بل رکعت کې لاس وار وي په بل رکعت کې ځان وګ په دار باندې دا مکروه کار دی خو لمونځ د میانه نه ځي. او که په یو رکعت کې وار وار بسار پلا ځان ګرو یا پلا ځان ګروي په دې باندې لمونځ فاسدیږي. وهذا دا چې اذا رفع يده کچیر پورته کوي په کل مره په هر وار کې لاس پورته کوي. و اما اذا لم يرفع کنه کوي پورته په کل مره په هر ما وارکل فلا تفسدو بیان فاسدیږي. وذکر فی الاجناس په اجناس کې ذکر شوی دی اذا قتلکم قملتو کې چاز پر رمړه کپل مانځ کې مرارن وار وار یمړي کړي ان قتل کې مړ متدارکان پر لپسې تفسدو فاسدیږي په دې باندې لمونځ. وان کان کچیرو بین القتلات په ما بین کې د وجلو د فرصت لړڅ دغه یو دانه یو سمړه کوي بل پلان څورست مړه کوي بل په مانځ کې دا کار کوي نو لا تفسدو نه فاسدیږي په دې باندې. والکف من کېدل دغه عنه د دې افضل بهتر دی چې راسپږي که څم پر بدن سربیره رواني نو دی دا نه وجني ښه خبره بهتره خبره ده. وکذا دغه رقم لو روح کچیر باد وکي بثوب پیجامه سره وزان ته پر ځان باندې په پیجامه باندې ګرمي ده باد او بمر وحتی یا په یو پنکا سره په یو پیک سره ځان ته باد وکي مرتن یو وار او مرتين یا دوه وار تفسدو فاسدیږي المنز. ولو تنحنح کچیر غاړي تازه کې یریدو اراده او بي په دې سره اعلام هو د خبرې دو انه دی په صلات په منځ کې سړی روان دي دلته غاړي تازه کې چې هغه په دا پوج دی په منځ دي وسمع حروفه یا حروف اوریدل سو د دې او نحنح یا غاړي تازه کې لتحسين الصوت د پاره د دې چې आवाज یې بنسل आवाज شایش سپاس شایسته سي د دې لپاره متعمدا په قصد سره تفسدو فاسدیږي. اکثر خلک په لمانځه کې چې غاړي تازه کوي د دغه چال منځ په دغه باندې فاسدیږي په غاړو تازه کولو باندې منځ فاسدیږي. که چیرې یو څوک د قرات سبند سي نو دی بل لار نه لري ودی ټوخي په ټوخلو باندې دی بیا دی ستونی خلاص کی چې د قرات لسی خود غاړي تازه کول منځ فاسدی. عند ابي حنیفه او ابو یوسف رحمت الله ګوره دا زموږ پر مذهب باندې دا خبره ده. کذا دغه رقم ذکرو فی الاجناس په اجناس کې ذکر شوی دی. ولو استاذن کچیر اجازه وغوښته رجل سړي المسولي د المانځه والا څخه فجهر بالقراءت د قراءت چې وکي پزور کی او قال يقول الحمد لله او ويل الله اكبر داول لا تفسدوا ګور هغه څه غوښتنه وکړه زه درنه نو زما کمرې له درسم دلته بس یا قرات پزور کی یا الحمد لله وای یا الله اکبر وش مطلب زه په منځه یم نو په دې باندې المز نه فاسدیږي. وان قبلت کچیر مچ واس المسولي د المانځه والا څخه امراه تور شزل سړی په المانځه ولا د شزر له مچ جواس ولم يقبلها د سړی بیا د شز سمچ نه واسطه هو دی فصلاته المزدد تامه پرس
ګوره ښځې مچ جنواسه ښځه راله سړی دغه مچ کړي خو سړي مچ نه جنواسه په لمانځه کې بس د سړي لمونځ نه دی خراب لمونځ یې صحیح شو ولو قبلها که چیرې مچ کله ده هم بس ښځه مچ کله وهو دی بشهوت په شهوت وي او بغیر شهوت که په شهوت سوی وي که نه وي فسدت د لمونځ ولاړي المسولي یعنې لمونځ د لمانځه والا ولاړي و اذا هغه المسولي لمانځه والا ته اذا وسوسه که چیرې وسوسې ورکړلې شیطان وسوسې ور واچول فقال د په لمانځه کې ویل لا حول ولا قوة الا بالله دا الفاظ ویل ان کان که چیرې وذلک دا په امر الاخرة د آخرت په کارو کې وي لا تفسدون فاسد د آخرت په کارو کې شیطان وسوسه ور واچول و ان کان فی امر دنیا که چیرې د دنیا په کارو کې وسوسه شیطان ور واچول دا وویل تفسدو فاسدیږي کذا ذکروا فی ذخیرة په ذخیره کې دا بیان راغلی دی المسولي المانځه والا اذا اراده کې اراده او اند دې سلام السلام وګرځي على غیره پر بل چا باندې ساهیان په هیر سره فقال السلام دا چول فتذكر ورپیاڅ فسکت جرب دغه السلام وای نور بس پریښوي تفسدو فاسدیږي د لمونځ ولاړې د میانځه وذکر ذکر سوي دي په ذخیره په ذخیره کې المشو تلل فی صلات په لمانځه کې یو سړی په لمانځه کې دی روان سو اذا كان كثير ومستقبلا قبلتي مخامخ قبلته روان سو لا تفسدون فاسدیږي اذا لم يكن كثير نو متلاحقا پر لپسې ګامونه ناست ولم يخرج نواتي من المسجد مسجد سنواتي وان كان كثير في فضائه دغه په میدان کې ولو په سارا کې په یو دی ځای باندې ولاړو لا تفسدوا نفاسدیږي بیا المز ما دراغت لم يخرج ني وتلي عن الصفوف د سپوسه وبعض المشايخ بعضي علماء وايي قالوا دی ویل دي في رجل فسړي کې را چې ویل دي فرجه خالي ځای په سب په سب کې اساني دوم د چې په کم سب کې ولاړ دي دغه سمخ ته په دا سب کې خالي ځای ویل دي فمشى ولاړ الیها ودغه ځای ته دغه ور روان سو پر هغه خالي ځای کې ودیره دي لا تفسدوا نفاسدیږي په دې باندې المنز ولو مشى کولاړي الى صف الثالث دریم صف ته ورواوشتي تفسدو فاسدیږي کچیر د دې صف سولاړي د خدا مخته نو بل صف ته ورواوشتي هغه ځای لورلی نو په دې باندې المنز ولاړي هذا دا اذا هغه وخت لم يكن کچیر نو مستدبر القبلة یعنی قبلته شا نه وګرځولې واما پتا کې اذا استدبر کچیر شا وګرځول قبلته د قبلته فسدت فاسد المنز کچیر شا قبلته کې وګرځول المنز سره ختم سو دسته کما لکه چې اذا استدبر القبلة لکه چې شاو قبلته ګرځي على ځونی په ګمان چې انو دی رعوف فزا ویني سوی د سړی په منځه ولر د پکو چې فزا ویني سول د چې مخ راو ګرځاوي چې راوت هغه فزا نه ویني ثم ورسته تبین معلوم چې انه دی لم يكن رعوف فزا نه د ویني سوی فسدت د المنزلاړي و لم يخرج کسمني وتلی من المسجد د مسجد سکر مسجد سني وتلی هم ولو مزغه کچیر وجول العلق جابلی او الحلیلج یا چیر حریړه یې وجول تفسدو فاسدیش په لمانځه کې یا ژاول یا ریړه جوول ریړه یا تور وڅکی دغه شی کچیر د وجول په دې باندې لمونځ فاسدیش ول ابتلا کچیر تیر کې ماغه بقې چپاتو بین اسنانی په ما باندې غاښو په غاښو کې شی باندې د تیر کې ان کان کچیر و زائدا زیات علی قدر الحمسه د نخدر دانیه کمو د چنی یا نخدر دانیه کچیر کمول د تیر کې نو په دې باندې لمونځ نه فاسدیږي کچیر د نخود د اندازه و تفسدو فاسدیږي په دې باندې لمونځ وان کان کچیر واقل کم من قدر الحمسه د نخود دانیه کم لا تفسدو نه فاسدیږي صلات المنځ د ولا صومه نه روزه کچیر په روزه کې تیر کې هم دونه قدر د نخود دانیه کم په دې روزه هم نه ماتیږي او کچیر د نخود دانیه زیات وي لمونځ هم په خرابېږي روزه هم د میانه پځي صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين